دا ابو امامه رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اغبط الناس عندي بشک ډیر اغه زیات چې زو تپسخیګم په خلکو کې اغه مؤمن بنده دی چې لګ کړي وي لک سازو سامان د کوری ذو حظ من الصلاه ډیر منځونه کوي نفل او سنت او تهجد او فرض خو بکئی احسن عبادت ربه ډیر ښه عبادت کوي د خپل رب واطاعه فی السر او پټه کې د الله تابعداري کوي په خلوت کې د الله تابعدار وي وکانه غامدا فی الناس په خلکو کې ذکر ډیر نه کیږي مشهور دومره نه لا یشار الیه بالاصابع په ګوتو ته خلک اشاره نه کوي وکانه رزقه کفافا رزقی بس دومره وي چې دنه زیات نه محتاج هم چاته نه برابر رزقی وي فصبر على ذلك بیا په دې لږ روزي د صبر وکي الله ناراضه وي بیا رسول الله مبارک په ګوتو باندې اسی کر خراخ کله په زمکه داسي وی فرمایل عجلت منیته زر مرشي دا تیرو اعمال والا سړی شي لږ کړی وي خو ډېر عبادتي وي ډېر علمي وي ډېر تقوی وي په خلکو کې دومره مشهور نه او په پټه د الله تابعدار په ښکار د الله تابعدار او د گزارې رزق الله ورکوي دې په صبر کوي او زر وفات شي قلت بواکی ډېر کم خلک پې وجاړي ځکه رشته دار بچي دوستان یې کم وي ځکه چې دا تعلقات څوک جوړوي اشل قسمه ګناهونه کوي او نور هم ځان سره اخته کوي قلت تراسو لږ میراث یې پاتې شي ځکه میراث نه وروسته بیا جګړې جوړېږي څوک یې په یو راکاږي څوک به بل راکاږي او دا میراث دا بینک بیلنس جوړول دا خو داسې نه ده کنه چې جوړېږي دا خو چې ښه غټ غلي غټ حرام خوري غټ ظلمونه یې کړي ځان نه یو غوی او څاروی جوړ کړي او پردي کور یې ورکړي هله مال پاتې کېږي څه دې خیال دی مونږ وړو پوره کولی شو په دې ګرانۍ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې مؤمن ته ډېره پسخېدنه پکار ده نن مونږ چا ته پسخېږو دې بنګلو ته او دې ګاډو ته او بینک بیلنس ته دې ته نه ګورو چې په کوم ارامېتوب یې راجمع کړه په کومو ظلمونو په کومو دوکو په کومو فریبونو په کومو هغه کارونو چې ایمان یې څو ځل ورکړی د لاسه طلاقونه یې څو ځل غورځولي مونږ دې ته نه ګورو مونږ وایي پیسه ډېره کا بس پیسه او پیسه بچي بچي ته هم دا ټکی اخولی دی دا تاوان دی دا زوال دی دا بربادي ده الله دې ته هر مسلمانو ساتي دی وجنه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بخپل شاګردانو ته وصیت کولو تاسو ځان نه د علم چینی جوړې کوي د هدایت دی جوړې کوي او په خپل کورونو کې ناشته کوي د شپې ځان نه دیوی جوړې کوي زړونه صفا ساتي زړونه نوي ساتي جامې دي زړې وي سبحان الله زړونه نوي ساتي نه پاک ساتي د ګنا نه د کینې جامې دي تاسو زړې وي تاسو اسمان والو باندې ځانو پیژنې چې فرشتي مو پیژني د ځمکې خلک دې تاسو نه پیژني سبحان الله الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو کې د دین دپاره دا اعمال پیدا کړي او که شهرت وي که عزت وي که مشري وي دا دې الله د دین دپاره را نصیب کړي ځکه د دین بعضې خبرې ریاست غواړي ظالم مخنیوی امر بالمعروف نهی عن المنکر حق خبره کول د باطل مقابله کول دا ریاست غواړي دا هم دین دی دا مطلب نه دی چې موږ بډړې ته کینو او امت کې ګمراه کیږي او که څوک یې خرڅوي او که څوک یې اخلي او که څوک مثال په کومه لار راونه نه بلکې دې خبرې غرض دا دی چې د ذاتي مفاد دپاره به شهرت او عزت او نوم نه غواړي بلکې د الله د رضا دپاره او د الله د دین د حاکمیت دپاره به دا غواړي ځکه خلفای راشدینو دغه شی اختیار کړی دی او د امت اکابر اختیار کړی دی الله پاک مو دې فتنو نه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین